نننۍ ویډیو د هغه کسانو دپاره ده چې کم فیسبوک استعمالوي او کم جیمیل اکاونټ استعمالوي. نن سبا چې کم سړي سره انډرایډ سیټي یعنی ټچ موبایل ورسره نو د ده به فیسبوک آی ډي مي د ده به جیمیل اکاونټ مي یعنی جیمیل آی ډي به مي نو دا ولې ختم شي؟ په څه طریقه باندې دا ختم شي؟ ډېر کسان دي میسیجونه کوي یار وایي جیمیل اکاونټ هم ختم شو، فیسبوک آی ډي هم ختمه شوله. ختمېږي به نه. تاسو وایي په پاکستان کې تاسو د دې ریکوري په پاکستان نمبر کړی ده، تاسو راشئ بارمل ته، په بارمل کې هغه موبایل خراب شي مات شي یا بل نوی والی، تاسو بیرته بل نیو موبایل کې ساین اوټ کوئ ساین ان کوئ، تاسو سره هغه سیم نه په کم چې تاسو ریکوري نمبر ورکړی دی پاکستان سیم نو هغې د وجې نه ستاسو آی ډي سته ختم شي. اکثر هغه سیم هم تاسو ځان سره وړئ، د دې د وجې نه سته دا ختم شي. نو د دې به داسې موږ کومه طریقه کار کوو چې دا آی ډي یعنې زموږ سیکور پاتې شي. که په هر ملک کې موږ وو چې موږ دغه خپله آی ډي اوپن کولی شو چې دا زموږ نه بلاک کېږي، دا به موږ په کومه طریقه کوو؟ دغه طریقه راته په نننۍ ویډیو کې ښیم. ډېرې ایزي او اسانه ده. که تاسو په هر ملک کې وئ صرف هغه معمولي شان سیټ اپ کوئ، انشاءالله ستاسو دا مسله به ختمه شي. د سکرین سایډ ته هم بوځم چې پریکټیکل هم پوهېږم چې په کومه طریقه باندې به ختمېږي. دا فرسٹ اپ آل به تاسو خپل موبایل کې سیشه اوپن کړئ جیمیل. کله چې تاسو جیمیل اوپن کړئ نو تاسو به راشئ دلته دې کې به تاسو را کلیک کړئ منیج یور ګوګل اکاونټ. سمپل به راشئ سیکورټي ته. کله چې سیکورټي تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به لیکلي ریکوري فون نمبر چینج نو دا به تاسو وښئ. کله چې دا تاسو وښئ نو تاسو ته به پکې داسې قسم انټرفیس راواوړي نو یعنې دا څه وایي یور ریکوري فون واز چینج ټو دا زه په بحرین کې ما بحرین نمبر دا چینج کړی دی. صحیح ده جي. په دغه طریقه باندې به تاسو خپل نمبر چینج کړئ. نو دا که تاسو مثال په کم ملک کې وایي د کم ملک نمبر باندې هم کړی نو په هغې باندې هم تاسو بیا اوپن کولی شئ، او که په پاکستان کې وي نو په پاکستان باندې هم تاسو دغه کولی شئ. دواړه دغه به ښه. بیا پکې پاتې شو د فیسبوک خبره. بیا به تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ، لاړ به شئ سیټینګ ته. سیټینګ کې به تاسو څه ووهئ؟ سیټینګ اینډ پرایویسي. سیټینګ اینډ پرایویسي چې تاسو ووهئ بیا به سیټینګ ته راشئ. کله چې تاسو سیټینګ اوپن کړئ تاسو به کلیک کړئ پاسورډ اینډ سیکورټي. کله چې پاسورډ اینډ سیکورټي دغه کې نو دا تاسو ټول اکاونټ د دې ځای نه منیجمنټ کېږي. ښه د دې ځای نه به تاسو وینئ چې پاسورډ چینج هم د دې ځای نه کولی شئ. کم لوکیشن چې تاسو آف آن کوئ هغه هم د دې ځای نه کولی شئ. منامه بحرین کې زه یم. دا څه وایي چیک یور امپورټنټ سیکورټي سیټینګ هم دې ځای نه کولی شئ. فیسبوک پروټیکټ از آن هم د دې ځای نه آن کولی شئ چې ستاسو فیسبوک څوک نه هیک کوي. په دې به ځان له بل ټاپک ته ویډیو به جوړم. 2 فیکټر اتنټیکیشن هم د دې ځای نه تاسو اوپن کولی شئ. او بیا به تاسو داسې قصه وکړئ چې تاسو به راشئ اوس به موږ څه کوو 2 فیکټر اتنټیکیشن به موږ اوپن کوو. دې باندې به کلیک وکړئ نو هیرې څه درته لیکلي دي بیا لاندې لیکلي یور سیکورټي میتھډ یعنې زما الریډي یو نمبر مې پکې د دې ځای دی د بحرین دا چې کلیک کوئ. دویم نمبر په دې کې زما د پاکستان دی. زما چې 2 سټیپ ویریفیکیشن بیا درته څه لیکلي ریکوري کوډ. که فار ایګزامپل ستاسو نه نمبر یې ورکې شي که نه یا ستاسو دې نمبر ته نمبر بند شي په دې باندې ما بله ویډیو هم جوړه کړې خو شاټ هم پوی کومه. که چېرې ستاسو اکاونټ نه اوپن کېږي که نه نو تاسو مخکې نه پهله دا کوشش وکړئ چې ریکوري کوډ تاسو څه کوئ یعنې دا شو کوډ یې لیکلی دا شو کوډ به ووهئ نو په دې کې به تاسو ته کوډونه راغلي که نه. ما خو الریډي بند کړي ځکه زما 2 نمبرې دي که نه نو زما په دې باندې نشته دی. نو تاسو به دا کوډ ځان سره سیو کړئ. کله چې دا کوډ سیو کړئ تاسو اکاونټ کھولاوئ ستاسو د کوډ غواړي 2 سټیپ ویریفیکیشن کوډ تاسو سره نه کم چې ځان سره لیکلی قول ورکوئ په هغې باندې به اوپن کېږي. نو انشاءالله په دې طریقه باندې به ستاسو آیډیا نه بالکل سیکوري ویډیو مو خوښه شوه مخکې سپورټ کوئ. ملاویږو به په بله ویډیو کې د الله